دامو کردی دامو کردی دامو کردی دامو کرد امر حاضری و قربانیت که پچاکی پات زوردی که پچاکی پات زور ای زمیر ویسم زا ابدالیم زا محمودم زا خوشالیم زا محمودم زا خوشال ايام دا خاوري وطن والیم وطن فالیم وطن والیم وطن فال ای زما حق دی زما مطلق دی زی حق داریم بل مختور دی زی حق داریم بل مختور اسمر د پلار دی زمور د مور دی دامو کردی دامو کردی دامو کردی دامو کردی ای منحصری و قربانیت که پچاکی پات زوردی که پچاکی پات زور غیرتی بیشی لکل مره ایملا محمد عمر تاریخ دستایی غیرتی بریشی لکل مره ملا محمد عمر تاریخ دستایی ملا محمد عمر تاریخ دستایی اولالی پتا افغان ملات ستاکار نمیوی دا غیرات سکر نمیوی د غیرات او یاری پتا افغان ملات سکر نمیوی د غیرات لکه خالد حسیز لوره ملا محمد عمر تاریخ دستایی غیرتی بریشی لکل مره ملا محمد عمر تاریخ دستایی تن پوینو سوالی سورا غاسی آجی منصورا جنات کی دایسا تن پوینو سوالی سورا غاسی آجی منصورا جنات کی دایسا ایز مرد پلار دی مرد مور دی دامو کردی دامو کردی حاضری و قربانیت که پچاکی پات زور دی که پچاکی پات زور او از پر طاقت شلو زلیله تا پیشگویی کرده جمیله از پر طاقت شلو زلیله تا پیشگویی کرده جمیله نبی ساده پیاده خبره مولا محمد عمر تاریخ دستایی پس بالقرآن و جنگ دم تاولی دم کیا وقت ماشامو پر ایمان تینگ و در دم تاولی دم کیا وقت ماشامو طالبان ډیر لدکسته روانه دلم پرواته او طالبان ډیر لدکسته روانه دلم پرواته او طالبان ډیر لدکسته روانه دلم پرواته پټ په پزړه کې ژړېدم تا ولیدم که یا وخت ماښامو پر سپین بولدک وجنګېدم تا ولیدم که یا وخت ماښامو چې پر بولدک راواوښتم تا ولیدم که یا وخت ماښامو زموږ د پلار دی زموږ د مور
کړیو قرباني ته که بچا کې پاته زور دی که بچا کې پاته زور واشه پنجر و بنیم پټه دروازه وه دا توره حجره وه کاشه واشه پنجر و دونیم پټه دروازه وه دا توره حجره وه کاشه واشه پنجر و دونیم پټه دروازه وه دا توره حجره وه ملاو طالبانو چې په کلي کې ښکاره وه دا توره حجره وه ملاو طالبانو چې په کلي کې ښکاره وه دا توره حجره طالبۍ مو د مرګ د پردیسۍ دي وي دغه مدرسې مسجدونه موردۍ دي د طالبۍ مو د مرګ د پردیسۍ وي دغه مدرسې مسجدونه موردۍ دي ساز و سروز د وینې استي دا کارونه شیطاني ساز و سروز د وینې استي دا کارونه شیطاني نه دې پلیټونه وي او نه دې روشونه وي نه دې پلیټونه وي او نه دې روشونه وي ښه خړه ښوروا د شلومبو یخه کونجې دي وي ښه خړه ښوروا د شلومبو یخه کونجې دي وي ژوند د طالبۍ مو د مرګ د پردیسۍ دي وي دغه مدرسې مسجدونه موردۍ دي